او دا محراب چې دی 600 کاله په دې کې احنافو منځونه کړي دي. 600 کاله. دا لیکنه وګورئ، دا لیکنه د مسجد نبوي د زوړ تعمیر دی. حضور صلی الله علیه وسلم چې څنګه راغو او مسجد یې راکولو توسیع راوسته، نو دا د دې نشاني دا وګوره 1 2 3 4 5 6 شپږ ستنو پورې دا غزور دغه دی مسجد نبوي دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مسجد دغه کړ وړومبی راغو نو وړومبی زوړ مسجد قدیم مسجد دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا محراب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره منبر جوړ کړ. دا منبر دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته وکړو. اسطوانه حنانه چې د هغې بیا په جړا شو دلته هغه تنه وه. دا حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي د ما د کور او د ما د منبر منځ کې دا ریاض الجنت دا ریاض الجنت دا منبر دی دا منبر دی ریاض الجنت او ریاض الجنت دا دغه ده دا ماربل چې دی دا د ریاض الجنت دی. دا څونه چې راغلي دي د کرازه اشاره غونډې چې په مکمل کار شي. صلی الله علیه وسلم محراب دی. حضور مبارک صلی الله علیه وسلم چې قبله بدله شوه نو بیا حضور صلی الله علیه وسلم دی کې منځونه پړاول ټول عمر یې منځونه پړاو کړي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم. او اسطوانه حنانه دلته وه حضور صلی الله علیه وسلم هغه تنه وه د کجورې هغې په جړا شوه حضور صلی الله علیه وسلم ولا راکوشه وه هغې لا اله الا الله اللهم صل على سيدنا محمد. اسطوانه عائشه ده اسطوانه عائشه او دا اسطوانه ابو لبابه او دا اسطوانه سریر ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته به اعتکاف لپاره صحیح. دا اسطوانه حراسه ده چوکیدار بالته. بیا اسطوانه وفود ده وفدونه به الته راتله. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم جالی دي او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم درې مسلمان کې مخامخ حضور صلی الله علیه وسلم ته بالکل مخامخ کېږي سړی او مواجهه راځي او دغلته به درود لېږئ. او دا د حفصې رضی الله تعالی عنها کور دلته چې موږ ودرېږو دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور دی او د حفصې رضی الله تعالی عنها کله چې موږ به دا عثمان رضی الله عنه دی که وسط راوستو بیا دلته وسط چې راوسته هغې موږ ته به یو کړکۍ پرېږدي دا د کړکۍ ده دلته درود ولېږئ سلام اللهم صل والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله رسول الله يا السلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الصلاة والسلام عليك يا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يا مشيري رسول الله صلى الله عليه وسلم يا وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين يا لمن المولى ولمن الناصرين سفارت دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نورو بیبیانو کورونو هغه بنت خزیمه چې کله څلور میاشتې وهغه وفات شو بیا هغه نور دلته د خوټین کورونو د ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ام سلمه رضی الله عنها زینب بنت جحش جویره رضی الله تعالی عنها صفیه رضی الله تعالی عنها دا ټول دلته د هغې کورونو بیل بیل داسې دا کورونه په لین باندې وو هغې د خپلې کوټې جوړې کړې وې او دلته د عثمان رضی الله عنه کور عثمان رضی الله عنه پس بیا دار اریتا رضی الله تعالی عنه بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه و بیا بلال رضی الله عنه او دا دارالقضا هم و هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الدين آمين رسول الله صلى الله عليه وسلم سره عشق ومحبت را نصیب آمين رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث خدمت را نصیب آمين
آمين آمين آمين روز محشر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنډې لاندې ملوزي آمين روز محشر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت را نصیب آمين العالمین د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنډې لاندې ملوزي کې آمين د حاضرین قبول کړي آمين بار بار قبول کړي آمين ان شاء الله دعاګانې ولې چې دنیا او آخرت کې آمين دنیا او آخرت کې خوشاله عزت آمين ټول امت مسلمه وبخي آمين صلی الله على تعالی خير محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ کور چې کوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی راغو هغه دا کور او ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ کور دلته ها دلته اچھا ایوب انصاری تعالی عنہ چې حضور صلی الله علیه وسلم راغو بیا اوسېدو لمبه حضور صلی الله علیه وسلم دلته اوسېدو د کور کې او بیا د کور نه پس بیا خپل ځینې چې کله هغه جوړ کړ بیا الته رسول الله صلی الله علیه وسلم شرط او هغه نور الدین زنګي زمانہ کې چې کوم هغه دوه يهوديان راغلي او سورنګي کنيسته رسول الله صلی الله علیه وسلم یې زما خزه هغه دغه دی دغه دی دغه دی دا غاډي نه لږ مخ ها دا غاډي نه مخ دی اه دغه دی دې کلام دې سورنګ کنيستو نام دې رسول الله صلی الله علیه وسلم لو اطلع حضور صلی الله علیه وسلم خو کې نور الدین زنګي کراغي چې دا سپیرانه وشړه دا سپیرانه وشړه دوه د خوب کې راغی بیا دریم ځل بیا د کراغ نور الدین زنګي هغه معلوماتو کو ټول کو مدینه والا ته دغه کو مداوت کو او دی ورته تاک کې ناسو چې زه وګورم چې کوم یو کاسته ټول راغه او دلته هغه دوه سپیکرانو هغه رانه وی چې مدینه والا ټول راغلي بیا وی سبا زه ټول ته په خپل لاس باندې هدیه ورکوم مال برازي او ماته به هدیه قبلې ټول مدینه والا راغه او یو له هدیه ورکوله خدا دوه سپی شکلونه ورته بیا ښکارانه شو حضور صلی الله علیه وسلم ورته خوب کې ښودلي ویل چې نشته دلته څوک داسې شته چې نه دي راغلي هغه ویل ټوله مدینه راغله یو دوه درویشان دي هغه دلته اوسېږي او چېرته هم نه ځي وی موږ به ورشو نور الدین زنګي چې دلته راغو او څنګه چې وکته هغه دوه سپي هلته وو هغه شنې سترګې وې او دا دوه یهودیانو هغې دلته وو چې کله دوی دلته وو نو هغه وخت بیا وی پېژانده چې وی کته تخته پرته وه درې پې پرته وه چې درې اخوا که تخته اخوا که لاندې سورنګ ته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورنګ ته هغه سورنګ چې وی کته هغه سورنګ هلته ورغلی ویل ښه هغه سورنګ دلته دا دی په هغې باندې بیا دوه راټینګ کړه دوی بیا حل ورته وویلو چې مونږ له دې لپاره راستوري شوي وو چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا نور الدین زنګي د دې نه ګیر چاپېره لاندې د ډېر جوړ لاړو د سیسې دیوالې غټ چت را رغه کړو سیسې دیوالې کې تو کړو چې څوک لاندې بیا دغه نشي کولی سر هم نشي والی او بیا ترې دیوالونه تو کړو او بیا پرې ګمبد چې هغې نه بر هم محفوظ وي دا هغه واقعه ده چې دلته شوې وه واقعه دلته دا نورې شوې به درته بیا